د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. ایران کې د طالبانو حکومت سفارت دغه هیواد کې له افغان کډوالو غوښتي چې له حساسو ځایونو لرې اوسیږي. اعلامیه کې راغلي چې د ایران پوځي ځایونه تر څار لاندې دي او هلته میشت افغانان دي په سیاسي غونډو، حزبي فعالیتونو او لاریونونو کې له ګډون او په ټولنیزو رسنیو د سیاسي خبرونو له خپرولو ډډه وکړي. یاد سفارت په ایران کې میشت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې هر راز شکمن فعالیت نیول کېدو ته زمینه برابرولی شي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې جمعې ورځې راهیسې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه روانه ده او لا هم دواړه خواوې د غچ اخیستلو ګواښونه کوي. د کینیا محکمې حاجي ظاهر قدیر ته د استیناف غوښتنې لپاره یوه میاشت نور وخت هم ورکړ. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې مرستیال حاجي عبدالظاهر قدیر چې په کینیا کې بندي دی، ورته نږدې سرچینې وایي وکیلانو له محکمې یوه میاشت وخت اخیستی چې پر ظاهر قدیر د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره محکمې ته اسناد او ویډیوګانې وړاندې کړي. نوموړی دوه ځل محکمې ته وړاندې شو، خو محکمې تر دې مهاله داسې کره شواهد نه دي پیدا کړي چې له امله یې نوموړی مجرم وپېژندل شي. د نایروبي محکمې پریکړه کړې وه چې نوموړی د مخدره توکو د قاچاق او د غیر قانوني وسلو د لرلو په تور متحده ایالاتو ته چې ورته مطلوب دی وسپاري. هغه له قطر څخه کینیا ته د سفر پر مهال د اپریل پر 14مه په نایروبي کې له سفاري پارک هوټل څخه ونیول شو. ښاغلی قدیر د مخدره موادو د قاچاق او د درنو وسلو پر ساتلو تورن دی، خو نوموړي دغه تورونه رد کړي او د امریکا دسیسه یې بللې ده. لوګر کې د سبا 20 کیلو ویلډ برېښنا رسونې پروژې چارې پیل شوې. د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ په سپید سنګ سیمه کې د اوبو و انرژۍ د وزیر ملا عبداللطیف منصور او د لوګر ولایت د یو شمېر چارواکو له لوري د سبا 21 میلیون افغانیو په لګښت د سبا 20 کیلو ویلډ برېښنا رسونې پروژې چارې پیل شوې. د باختر خبري اجانس راپور له مخې دغه پروژه د اوبو و انرژۍ په پراختیایي بودیجه پلي کېږي چې 2000 کورنیو ته به برېښنا ورکړي او چارې به یې تر راتلونکي یو کال پورې بشپړې شي. افغانستان کې د 422 روغتیايي مرکزونو فعالیتونه بند شوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د هغه همکار بنسټ د روغتیا نړیوال کلسټر اعلان کړی چې د امریکا د مالي مرستو له بندېدو وروسته افغانستان کې 422 روغتیايي مرکزونو خپل فعالیتونه درولي دي. د راپور له مخې دا بندښت د هیواد په 10 ولایتونو کې شوی او له امله یې 3 میلیونو زیات وګړي له بنسټیزو روغتیايي خدماتو بې برخې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د امریکا متحده ایالاتو لخوا د بشر پالونکو مرستو بشپړ بندیز پر افغان وګړو منفي اغیز کړی او د هغوی د ژوند ژغورنې اساسي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی له جدي ګواښ سره مخ شوی دی. یاد بندیز د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د جنورۍ په میاشت کې د صادر شوي فرمان پر بنسټ پلي شوی. ټرمپ هغه مهال ویلي و چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره مطابقت نه لري. یونیسف په افغانستان کې د 10,000 ماشومانو ټولنیز او رواني ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې په افغانستان کې د 10,000 ماشومانو د ټولنیز او رواني ملاتړ ته زمینه برابروي. د یاد بنسټ د مسؤلینو په وینا چې دا ماشومان اوس مهال زده کړې ترلاسه کوي او له تفریحي پروګرامونو برخمن دي. تر دې وړاندې یونیسف راپور ورکړی چې په افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې ماشومان د بېوزلۍ له امله اړ دي چې ښوونځي پرېږدي او سختو او ستونزمنو کارونو ته مخه کړي. د سږني حج مراسمو پر مهال د 4 ښځو په ګډون 10 افغان حاجیان مړه شوي دي. د ارشاد حج او اوقافو وزیر نور محمد ثاقب اعلان کړی چې د سږني حج په مراسمو کې د 4 ښځو په ګډون 10 افغان حاجیان مړه شوي. هغه ویلي چې له دې کسانو څخه 2 تنه په یوه ترافیکي پیښه کې او پاتې نور په طبیعي ډول مړه شوي دي. د نوموړي په وینا دا شمېرې له هغه وخت راهیسې ثبت شوي چې سعودي عربستان ته د حاجیانو د لیږد بهیر پیل شوی دی. هغه همداراز ویلي چې له مړو شوو کسانو څخه 7 تنه په مکه معظمه، 2 تنه په مدینه منوره او 1 تن په عرفات کې مړ شوی دی. ثاقب څرګنده کړي چې د حاجیانو مړي د دوی د کورنیو تر رضا وروسته په سعودي عربستان کې خاورو ته سپارل شوي دي. سږکال له افغانستان څخه 10,000 حاجیان د حج ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. ایران د اسرائیل تر ټولو مهم ساینسي مرکز په نښه کړی. د ایراني رسنیو راپورونو له مخې د ایران په یو توغندیز برید کې د تل ابیب ښار وایزمین انسټیټیوټ ویشتل شوی چې د اسرائیلو له مهمو علمي مرکزونو څخه ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې برید د ایراني هستوي ساینسپوهانو د ترور غبرګون کې شوی دی. د اسرائیلي رسنیو راپورونو له مخې الجلیل، هیپا او بیتیام ښار کې د ایران د تېرې شپې بریدونو له امله 12 کسان وژل شوي، 315 یا نور ټپیان او 15 لا هم تریتم دي. بلخوا د اسرائیل بریدونو له امله تر دې مهاله د ایران د اټومي انرژۍ د برخې 9 متخصصین وژل شوي دي.
عراقچي ویلي پر ایران د اسرائیل برید د امریکا په همکارۍ ترسره شوی. د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د اسرائیلو په بریدونو کې د امریکا د لاس نه لرلو ادعا ناسمه بللې او ویلي دي کافي اسناد شته چې دغه بریدونه د امریکا په ملاتړ شوي دي. ښاغلي عراقچي له سفیرانو او بهرنیو استازو سره په ګډه غونډه کې زیاته کړې چې اسرائیل د ایران پر اتومي تاسیساتو له برید سره د نړیوالو حقونو له سرو کرښو تیر شوي دي. نوموړي ټینګار کړی چې اوسنۍ جګړه پر ایران تپل شوې او ویلي دي چې اسرائیل اتومي هوکړه نه غواړي او د ډیپلوماسۍ او مذاکراتو مخالف هم دي. دغه راز د ایران بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره د اسرائیلو د بریدونو مخه ونیسي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ټرمپ په ایران د اسرائیل برید کې لاس درلودل رد کړي وو او هممهاله یې اخطار هم ورکړی و چې که ایران پر امریکا د برید هڅه وکړي غاښ ماتونکی ځواب به ورکړي. د امریکا او ایران ترمنځ د شپږم پړاو خبرې لغوه شوې. د عمان بهرنیو چارو وزیر بدر البوسیدي پر خپل ایکس پاڼه د امریکا او ایران ترمنځ د شپږم پړاو غیر مستقیم مذاکراتو د لغوه کېدو خبر ورکړی دی. ټاکل شوی وه چې د خبرو اترو دغه پړاو نن یکشنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شي. تر دې وړاندې د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي پر ایران د اسرائیلو بریدونو ته په اشارې ویلي وو مقابل لوري داسې کړنه ترسره کړه چې د اتومي پروګرام پر سر خبرې نورې بېمانا دي. دا په داسې حال کې ده چې بېګا شپه هم اسرائیل او ایران پر یو بل سخت بریدونه ترسره کړي او د نورو بریدونو احتمال هم شته. اسرائیلي حکومت له ټرمپ څخه د مرستې غوښتنه کړې. اسرائیلي سرچینو اکسیوس ته ویلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د تل ابیب چارواکو څو ځلې د ټرمپ له ادارې غوښتي چې د ایران پر اتومي تاسیساتو باندې په برید کې په مستقیم ډول برخه واخلي تر څو د ځمکې لاندې فوردو تاسیسات د تل لپاره له منځه یوسي. فوردو د ایران په قم ولایت کې د یو پټ او مهم اتومي تاسیساتو نوم دی چې د فوردو غنیسازي مرکز په نوم پیژندل کیږي. د معلوماتو له مخې اسرائیل د درنو بم ویشتونکو الوتکو او د ژورو ځایونو د ویجاړي لپاره وسلې نه لري تر څو د فوردو غرنۍ سیمه هدف وګرځوي، خو امریکا دواړه وسایل د ایران د الوتنې فاصلې په شاوخوا کې لري او ځای پر ځای کړي دي. د راپور له مخې د ټرمپ حکومت دغه غوښتنه رد کړې او څرګندوي چې ایران باید په ځواب کې د امریکا ګټې پر نښه نه کړي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.